حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام وایي من اصلح بین الناس، خاص کر سپین ږیري دي دا واوري. زموږ خو اکثره خطاب و ځوانانو ته نورو جمعو دا جمعه مو خطاب و دي سپین ږیرو ته دی، دا باید څه کردار ولري. دا زموږ د معاشرې لویه غټه سرمایه ده دا سپین ږیري. نبی علیه السلام فرمایي کوم سپین ږیري یا ځوان چې د دوو په مابینځ کې ولاړ صلح یې راوسته، اصلح الله امره، د ده ټول کارونه به الله ور اصلاح کړي، ټول مشکلات به الله د ده حل یو دا پر دغه یوه صلح باندې. بیا وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر هره خبره چې ده د دوو په مابینځ کې کړې ده، د خیر خبرې کې مه کوئ پرېږدي دا ورونه یاست فلان که یاست، پر دا هره خبره د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د یوه غلام د ازادېدو ثواب. په اسلام کې غلام ازادېدل دا ډېر غټ ثواب درلودی، بیخي غټ ثواب. که مسلمان قتل وکړي د کفاره عتق رقبه یو غلام ازادول، د زهار کفاره عتق رقبه یو غلام ازادول، لیکن پر یوه خبره باندې الله جل جلاله د یوه غلام د ازادېدو ثواب ورکوي چې دی د دوو په مابینځ کې. دا لا هم بیا وایي ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه، کله چې هغه سره جوړ شول لاس په لاس کې سره ورکړي، پر مخو یې سره منځ کړله، سره ویې ژړل، په غېږ کې سره ونیول، دی خوشحاله را روان شو. د الله رسول وایي دی چې کله کور ته را رسېږي په داسې حال کې را ورسېدي چې ټولې ګناوې الله ورمعاف کړي. نن زموږ په معاشره کې دا خلک کم شوي، دا د دوو په مابینځ کې توړ والا خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات دی، لیکن جوړ راوستلو والا په مابینځ کې جوړوالي راوستل دا ډېر غټ مهم شی دی. د نبي علیه الصلوة والسلام به همیشه کوشش وکړو. قرآن هم موږ ته دا وایي، بار بار وایي انما المؤمنون اخوه، ټول مؤمنان چې کوم دي سره ورونه دي. بل روایت کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي په تاسو کې یو پر بل فضیلت نه لري، نه عربي په عجم باندې، نه عجم پر عرب باندې، نور په تور پر سپین باندې، نه تور پر سور باندې، او نه سور پر تور باندې فضیلت. ولكن فضیلت څه دي؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې فضیلت والا، عزت والا، رتبه والا، غټ منصب والا سړی څوک دی؟ پیسو والا دی، نسب والا دی، سید دی، فلان دی؟ نه نه، د الله رسول فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې چې کوم خدای نه ډېر بیریږي هغه الله ته نږدې دی. معلومه خبره څه چې د خدای نه بیره پکار ده. مسلمان ورونه سره خدای دا خو سبا پر ما هم راځي، ته راسه کې ولاړ شه، خدای دې وکړي چې دا زما لونګي په مځکه نه پرېږدي، زه نه پرېږدم. بیا وګوره ستا پر اخلاص پر قدم باندې الله په دې په مابینځ محبت اول د سره واچي، د سر اخلاص په وجه. لیکن که اول د سره د نامه په نامه باندې ولاړ شوی چې پلانکي اجي یې سوله وکړه، یا د دې دپاره ولاړ شوی چې څه د دې څه پرې کوم څه د دې څه پرې کوم، بیا دې نو عذاب ته وګوره او بیا دا روغه هېڅکله پر مخ ځي نه. قرآن او حدیث په دې انما المؤمنون اخوه، ټول مؤمنان سره فاصلحوا بین اخویکم، ستاسو د ورونو په مابینځ کې که بې اتفاقي راغله، که جنګ او جګړه راغله، که یو مشکل راغلی، الله وایي فاصلحوا، فورا امر دی دا، فورا د دې په مابینځ کې صلح راوله. واتقوا الله لعلکم ترحمون، او په دغه صلح کې د الله نه وویرېږئ، نوم نشان ریا پیسه دا به دې مقصد نه وي، الله به بیا پر تا باندې رحم وشي. قرآن دی. موږ خو بدبختانه دین یوازې په لمانځه کې منحصره کړی دی. دین زموږ چې روژه د روژې میاشتې راغله ټول بس ځانونه سره برابر کړي، کولران سره بس تک بس روژه را راغله، زکات چې رالي لانجې شروع وي، مونږ سره څنګه کوم وخت نه دی پر تېر شوی، صدقة الفطر چې رالي هم لانجې شروع، اختري کې خو بیا بیخي لانجې. په دا وخت کې پلار د ګردو په یاسي بابا ته خو زموږ پلار یې، ته خو زموږ مشر، او بې غیرته په ټول کار کې د پلار سره مشوره وکړه، دا سپین ږیري تا وپوښتي، دا خو هغه سپین ږیري دي چې تا ورته بابا کوټې ته مه راځه، زما نن مالډرونه مېلمانه راغلي، زه په تا شرمېږم، نن ستا بابا سو. الله پاک جل جلاله وایي ستاسو د زړو په مرامو باندې زه پوهېږم، زه ښه خبر یم، زه ښه خبر یم چې ته کومه اراده به دې کې لرې. یوازې د 15,000 پوره لپاره تا پلار په ټول کال دې پلار و، د 15,000 پیسو د بچاوېدو لپاره د دغه دنیا د مینې په خاطر باندې دغه سپین ږیری نن ستا د یوې ورځې نه د یوې ګاټې د 2 ګاټو دپاره پلار شو، بیا هغه د کال پلار نه. موږ مسلمانان باید کوشش دا وکړو د قرآن په احکاماتو باندې، د رسول الله په هدایت باندې موږ ټول زندګي تېره کړو، دا زندګي کې خوشحالي راځي. ولې هر مسلمان خفه دی؟ یعنې ته ورځ زه تاسو ته ټریټمنټ ښکاره کړم چې د خلکو پیغامونه زړه مې پټاوي، څو وار مې خودکشي دې اراده کړې، فلان ولې دومره پریشانه؟ که مسکنت صحابه خو درته ډېر مسکینان، او که مفلسي صحابه خو درته ډېر مفلس و، لیکن علیاذ بالله د هغوی په
زین کې دا خبر نه ورغلی هغوی به دا وایي چې خدای زموږ په عمر کې برکت واچوي چې یو خیر کار بل وکړو. ته ولې د زندګۍ بېزاره د زندګۍ د بېزاره کېدو یوه علامه دا ده چې ته د اسلام پر نقش قدم نه یې روان، تا قدم چپه ایښی دی، ته د هغه اسلام الله قرآن او علماو ته رجوع وکړه، ستا په زندګۍ کې به خوشحالي راشي، خپله به خوشحاله شي.